د کندوز ولایت او د اکاډمیکو مراکزو مسؤلین دلته راټول شوي ترڅو د دې ولایت د معارف ریاست د اسلامي زده کړو امریت اړوند 17 دیني دارالعلومونو او مدارسو زده کړیالانو څخه چې د سویې معلومولو او غوره زده کړیالانو پیژندلو په موخه د وزارت څخه د راغلي پلاوي له لوري ازموینه اخیستل کیږي له نږدې وګوري. مسؤلین وایي دغه ازموینه چې د ښاروالۍ په چمن کې اخیستل کیږي د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معینیت د دارالعلومو ریاست له لوري د افغان بیسیم مخابراتي شرکت په مرسته جوړه شوې چې موخه یې د دارالعلومونو د زده کړیالانو د تعلیمي سویې څرګندول او د غوره زده کړیالانو پیژندل دي. این مسابقه طوری است که به خاطر تقویت و رشد معارف و سویه شاگردان را یک ارزیابی بکنیم. تقریبا در حدود 500 نفر شاگرد اینجا ثبت نام کرده است و امتحان شاگردایی که از صنف 10 الی 14 صنف 2 و صنف 11 و صنف 12 و 13 ثبت نام کرده هستند و ما امتحان ازیا را در همه عرصه برگزار کرده هستیم که تثبیت سویه ازیا و رشد معارف صورت بگیرد. دلته د نن ورځې په سیالۍ کې تقریبا له شهري حوزې څخه 17 مدارسو ګډون کړی چې د شاګردانو تعداد نږدې 1500 تنه دی ګډون یې کړی دی. له دوی څخه تحریري ازموینه واخیستل شوه. په پای کې به د دغه ازموینې د کټینګ سیستم مطابق دوی ته نمرې ورکول کیږي. له لومړۍ درجې څخه تر 10مې درجې پورې دوی ته ډالۍ په پام کې نیول شوي دي تر څو راتلونکي کې دوی لا تشویق شي او د طلبه کرامو یا په دیني زده کړو په برخه کې دوی د لا تشویق سبب وګرځي. په ورته مهال په کندوز ولایت کې د دارالعلومونو زده کړیالانو او ښوونکو چې په دغه ازموینه کې د بخت ازمایلو په موخه ګډون کړی د پوهنې وزارت څخه منندویي کوي. له نورو مخابراتي شرکتونو هم غواړي چې د ځوانانو هڅولو په موخه دې ګټورې خپرونې جوړې کړي. ما از دولت خیلی متشکر هستیم که ما حول چنین مسابقات برگزار میکند و همچنین از دفتر افغان بیسیم که چنین محافل برگزار میکند تا این سبب شود که ما بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر زحمت بکشیم. دیگه متشکر هستیم از همهشان. ما از امارت اسلامی خیلی خوشحال هستیم که این قسم برنامه ها را اندازی میکنه تا باعث تشویق جوانان میشه و باعث این میشه که سویه جوانان را اندازی کنه، ببینه که چقدر پیشرفت کردن، با آنها جوایز نقدیه میدهند و باعث تشویق جوانان میشه. د یادولو د چې داسې مهال د هیواد د پوهنې وزارت له لوري د افغان بیسیم مخابراتي شرکت په مرسته د دیني دارالعلومونو زده کړیالانو هڅونې په موخه خپرونه جوړیږي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد دننه پوهنیزې څانګې ته ډیره پاملرنه شوې.